محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دینه مخکې دا خبره تیره شوه چې د یهودیانو او د عیسایانو هغه غلط رسم د هغې ذکر یې وفرمایه او په هغې رد وکړه چې یهودیانو به څوک به یهودیت ته راوړېده نو اوبو کې به یې رنګ واچو او هغه ته به وی په دې ولامبه نو بس وی دی اوس یهودي شو. او بیا دغه چلته عیسایانو مې زده که نو چې عیسایانو کره به ماشوم پیدا شو نو زیړ رنګ به اوبو کې واچو ماشوم به پې ولامبه وي بس دا سوچه عیسائی شو. الله فرمایي دغه د دنیا د رنګونه پرېږدئ د الله رنګ په ځان باندې غالب کړئ د الله د وحدانیت او د نبی علیه الصلاة والسلام د رسالت رنګ په ځان باندې غالب کړئ. نن درس کې دا خبره فرمایي چې خلاصه دا ده چې د ځان نه خبرې کول نه دي پکار، خاص کر هغه خبرې چې هغه د مذهب سره او د دین سره تعلق ساتي هغې کې د ځان نه خبرې کول نه دي پکار. ځکه چې حدیث کې راځي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمعه. کم انسان چې هغه د تحقیق نه بغیر یو خبره کوي او اس سر سامان ورته نی معلوم نوی دا دروغو کې راځي دا دروغو کې راځي. او منګه خلکو کې دا مصیبت ډیر دی، خاص کر اوس خدا د موبایل او د زمانہ کې خدا مصیبت ډیر شو. میسج براشي بس دا کار دا سې وکړو کو دې نه کړو ګورې دا چل به وشي، نه څه دلیل شته نه څه ثبوت شته نه د کتاب نوم شته. نو دا کار د یهودیانو عیسایانو د ځانه به چې کم دینو بس فتوی لګولې او د ځانه به خبرې کولې. نو دې کې ډېر احتیاط پکار دی. یو دینی خبره د علماو د پاره دلیل چې دی دا کتاب دی. عالم چې خبره کوي نو دی به د قرآن د احادیثو د نورو مستند کتابونو حواله ورکوي او یا که حواله نم ورکوي نو ځان به پې مطمئن کوي او د هغې خبرې ثبوت چې د سره وي. او د عوامو د پاره خوله چې ده نو دا د عالم د عوامو د پاره دلیل چې دی نو دا د عالم خوله ده. چې عالمان به خبره کوي نو دی به بې دلیله بې ثبوته نه کوي، عوام الناس به د دې په خوله باندې عمل کوي. خو بیا چې د دې دواړو نه راوګرځي او د ځان نه خبره جوړه کړي او بیا خدای پسې نسبت ولګوي پیغمبر پسې نسبت ولګوي نو دا لوی جرم دی، لویه ګناه ده. نو دغه چل به یهودیانو کو چا به وی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام یا د دې اولاد. نو یهودیانو به وی دا ټول یهودیانو، عیسایانو به وی دا ټول عیسایانو. الله وی دا راته ووایه چې دا علم تاسو کم ځای زده کړی دی، دا دونه لوی عالمان تاسو کم ځای نه جوړ شوی چې په پیغمبرانو باندې چې کم دی فتوی لګوي.
هغې له چې کوم دی مذهب ثابتوي د پیغمبر تابعداري به تاسو کوئ پیغمبر به تاسو ته مذهب راوړي تاسو ته به دین راوړي تاسو ته به دین ثابتوي نو تاسو الټا هغه ته چې کوم دی نو دا زمونږ یو ملګری دی هغه وی اکثر وی چې تقریر مونږ وکړو نو وي دا عوام الناس بجای د دې چې د خپله اصلاح پې وکړي وي مونږ ته یره دې ملا دا خبره ښه ونه کړه دا یې ښه ونه کړه دې ټیک وکړه دې غلطه وکړه نو هغې وي زمونږ هغه ټیک او غلط پسې شي نو دا کمزورې خبره ده هوښیار انسان قابل انسان هغه دی چې دوی ټول عمر ځان ناپویه حسابوي چې ماله څه نه راځي دی به ډېر علم زده کړي دی به ډېره پویه زده کړي وي کوم انسان چې هغه مثال په طور یو سوالګری دی سوال کوي او چې کوم لوښي کې د خلکو نه څیز غواړي هغه لوښي د خولې خولې ډک دی او بیا هم سوال کوي نو اس به په لاس را نشي بلکې دی به لوښي تش ګرځي نو د دې وجې نه د زده کړې دپاره به ټول عمر لوښي تش ګرځی چې بس زه نه پوهېږم نو دا ډېر زیات امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د علم قدر وکړه چې دی وی انی لا اعلم زه نه پوهېږم د علم قدر وکړه ده ته به الله لوی علم ورکړي ډېر علم به الله ورکړي نو د دې وجې نه که ستا نه یو عالم وړوکی عالم دی یو وړوکی طالب دی کیدای شي هغه سره داسې یو خبرې چې هغه اړو تا ته پته نه د دې وجې نه زمونږ د کتابونو کې د دې سکول له کالج دا ټریننګونه چې دا بی ایډ او سی ټي او ایم ایډ وغیره نو دې کې هم دا خبره کوي او دا د شریعت خبره هم ده چې وي که تاسو د ادنا ماشوم تم سبق ښایې د اول ماشوم تم سبق ښایې نو کتاب هغه کتاب د مخکې نه ګورئ کیدای شي چې داسې یو ټکې پکې راشي چې ته په هغه وړو مخکې بیا اونخلې نو بیا به ملامته شي نو د دې وجې نه هر وخت ځان چې دی نو ناپویه ګڼل غواړي چې یو سړي ځان ته عالم ووي چې زه عالم یم نو بایزید بستامي رحمت الله علیه فرمایي وي دا جاهل دی چې د ځان ته عالم وي دا جاهل دی ګوره د امت د تعلیم دپاره الله رب العزت جناب موسی علیه السلام ته گویا که شکل د زورنې و زورنه خو نه وه امت ته پکې تعلیم او صرف چې خپل امت ته تپوس وکړو خپل قوم چې دې وخت کې عالم څوک دی نو هغې ورته وفرمیل چې دې وخت کې د نورو خلکو په نسبت زه عالم یم ځکه چې د پیغمبر نه لوی عالم بل یي نه الله د دغې خبرې چې کوم دی څونه هغې ته رهنمایي ورکړه چې داسې به دې نه وي چې زه عالم یم الله ته پته ده او د علم خو انتها نشته نبی علیه الصلاة والسلام ته الله دعا نه ده ښولې رب زدنی علما ما نه دا دعا هر وخت کوه چې خدایه زما علم کې اضافه وکړي زما علم ډېر کې نو د علم سر سامان نشته د دې انتها نشته د دې وجې نه چې کوم سړي ووایي چې زه عالم یم دا د جهالت خبره ده او چې زه نه پوهېږم زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا محمد اسرائیل رحمت الله علیه بعضې وخت کې به چې موږ هغې سره خبرې کولو نو موږ به داسې وګڼله چې ګنې دا شیخ صاحب نه پوهېږي د ټول زمونږ خبرې ته غوږ ایښی دی هغه به داسې انداز سره زمونږ هغه خبره اورېده چې موږ بړه ته رال چې دا شیخ صاحب په دې موضوع باندې نه پوهېږي او دا زمونږ خبرې ته غوږ ایښی دی نو ښه ښکلې په قلار هغې کې خدا ډېر لوی کمال چې د بل انسان خبرې ته به ډېر په قلار او ډېر صحیح غوږ کېښود ښه پوره نو بیا به په هغه خبره باندې داسې روشنایي وغورځوله چې موږ نه به خپل چل خطا که چې شیخ صاحب خو په دې کې ښه ماهر و ما خو داسې دا خبره موږ نه واورېده لکه چې دا د پوهه انسان کار دی دا د قابل که یو کس تا ته خبره شروع کړه نو که تا ته معلومه وي نو خیر دی بیا یې وره بس مه وایه ما ته پته ده نه به ملامته غونته شي او بله خبره دا ده چې کیدی شي دا خبره تا اورېدلې ده خو کیدی شي چې تی بیا واورې هغه نه پکې یو داسې ناشنا خبره پکې اضافي واورې
نو دې کې د یهودیانو عیسایانو دغه خراب عادت دی چې چا به وي ابراهیم علیه السلام یهودي عیسایي چا به اسماعیل علیه السلام چا اسحاق علیه السلام. الله فرمایي چې زه عالم یم که تاسو عالمان یې. او بل درېمه خبره پکې دا ذکر کوي چې کوم انسان د ګواهي پټه کړه د الله او د انبیاء او د رسالت ګواهي پټه کړه خاص کر دا لوی ظالم انسان دی. حق خبره پټه کړه دا لوی ظالم دی. او د یهودیانو او عیسایانو چې کم دی د هغې کار دا و چې دی به حق خبرې پټولې تحریف به کو. مالدار سړي به جرم وکړو خبره اړوه راړوه لکه د پاکستان د عدالتونو خبره اړوه راړوه نو بس هغه اخر دا چې سړی به بچ که او دا سزا نه به بچ شو. او چې کمزوري سړي به جرم وکوي بس یکدم به هغه حکم بیان کوي میدان ته راوباسه سزا ولا ورکې. نو الله په هغې باندې رد وکړو چې دا کار ستاسو غلط دی. بیا چا به وی زمونږ ذمہوار ابراهیم علیه السلام دی، چا به وی زمونږ ذمہوار عزیر علیه السلام دی، چا به وی زمونږ ذمہوار عیسی علیه السلام دی. عیسایان چې کم دی هغې وی بس عیسی علیه السلام الیاذ بالله پانسي شوی دی او بس دا چې زمونږ مخکې کم خلکو ګناهونه کړي دي او یا تر قیامت دروازې پورې څونه ګناهونه کوي نو په دې کې هغې ته پانسي میلو شو او زمونږ غاړه مکمل آزاده ده. مونږ که هر څه کوو مونږ باندې ګرفت او نیول نشته. ها هغه خبره وي توره د لالا وي نوړی د عبدالله وي. دا چې کم دی نو د جرم به تاسو کوئ او سزا به چې کم دی هغه به بل چاته میلاویږي. دا خو ډېره زیاته چې کم دی ناانصافه خبره ده ډېره. او بیا سزا چې کم دی د وخت پیغمبر ته به میلاویږي ستاسو په سر باندې. دا دومره چې کم دی د زیاتې او دا دومره ظلم دومره د ګناه خبره. لکه د نن زمانه کې هم ډېر زړور خلک شته که نه وي د آخرت ته زه ذمهوار یم. آخرت ته څومره زړور دی څومره تکړه خلک دی چې ستا د آخرت ذمهداري مخلي. د خدای پیغمبر د آخرت ذمهداري نه لي، صحابه کرام د آخرت ذمهداري نه لي او د آخر زماني مسلمان را پاسي وي زه دې ذمهوار یم. نو الله فرمایي چې دا خبره په کولو غوږونه واورئ. هغې چې کوم اعمال کړي دي د هغې تپوس به د هغې نه کېږي. هغه هغې پوښه او کار یې پوښه او ستاسو نه به ستاسو د عمل تپوس کو. دا نه چې عمل به تاسو کوئ او تپوس به د هغه نه کوم. دا خو ډېره زیاته چې کم دی نو ناروا او د بې انصافه خبره ده. ترجمه د خیر ام تقولون او که تاسو وایې دا خبره لکه دې نه مخکې ډېرې خبرې د دې عقاید ذکر کړي. یو پکې دا خبره ان ابراهیم چې بېشک ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد د دي کانو هودن و غي یهودیان او نصارا یا عیسایان. نو دې نه مخکې دا خبره ذکر شوه. الله وی که تاسو د دې خبرې آواز کوئ نو د دې دلیل راوړئ موږ ته که نه په کوم دلیل باندې تاسو دا خبره کوئ. د دې وجې نه اسلامي او دینی مذهبي خبره دا به په دلیل باندې کوي. عام انسان چې کوم دی چې هغه د علم نه دی کړی هغه دا خبره کولی شي د یو مستند عالم نوم واخلي چېرې دا خبره ما د هغه نه اورېدلې ده دی زما مخکې دا خبره کړې ده. قلو فرمایي حبیبه انتم آیا تاسو اعلم ښه عالمان یې ښه پوهه یې ام الله کنه الله پاک پوهه دی. نو الله پوهه دی تاسو پوهه که الله پوهه دی. تاسو خو د الله هغه اختیار خپل لاسته راوسته په خپل طبیعت باندې فیصلې کوئ چې پلانې داسې او پلانې داسې. ومن ازلمو څوک ته ډېر زیات ظالم بلکې نشته ممن د هغه چانه کتمه چې پټه کړه شهادتن گواهی عنده چې د ده سره وه من الله د الله تعالی طرفنه. څومره انبیاء کرام چې راغلي دي د ټولو انبیاء کرامو نه الله پاک دا وعده نه ده اخیستی چې زه به نبي آخر زمان پیدا کوم که ستا په وخت کې مې پیدا کړو نو ته به د هغه کلک ملګري او د هغه به تابعدار یې. په ستاسو کتابونو کې چې کوم دی تاسو ټولو خلکو نه دا معاهده نه ده اخیستې. تاسو ولې دغه خبره پټوئ ولې دغه ګواهي چې کوم دی نو هغه پټوئ. وما الله نه دی الله پاک
بغافل نا خبره عما تعملون دا غسنه چې تاسو یې کوي. نو دې کې دا تعلیم دی چې منګه چې په دې ګناهونو باندې زړور یو، نو آیا زمونږ سوچ څه دی چې ګنې الاعوذ بالله الله پاک موږ ته نه ګوري، یا موږ ګنې نه ویني، یا الله ته ګنې پوهه نشته، علم ورته نشته. نو الله فرمایي انسانه چې څه کوې ګوره هغه ټول ما ته پته ده، خو دا خو زه تعالی ما ټایم درکړی دی، مهلت مې درکړی دی چې پرېږده ته څه کوې. تلک امتون دا یو ډله وه قد خلت یقینا هغه تېره شوه، دغه انبیاء کرام بزرګان برګزیده هستی وې هغه تېر شو. لها د هغې دپاره ما بدله د هغې اعمالو وه کسبت چې هغې کړي، ولکم او شته ستاسو دپاره ما بدله د هغې اعمالو کسبتم چې تاسو کړي، چې تاسو څه وکړو د دې بدل به تاسو ته میلاویږي، د دې تپوس به تاسو نه کېږي. ولا تسألون او تاسو نه به تپوس نشي کېدی اما د هغه څه متعلق کانو چې یو هغې یعملون چې کول به د مخکنو خلکو متعلق به تاسو نه موږ تپوس نه کوو چې هغه ولې ګناه کړی و یا هغه ولې بېلار او نه به ستاسو تپوس چې کوم دی د هغه نه. هر انسان نه به د خپل عمل تپوس په خپله کېږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام تقولون او که تاسو وایې دا خبره ان ابراهیم چې بېشکه ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام والاسباط او اولاد د دوی کانو هودن اوغی یهودیان او نصارا یا عیسایان. قل فرمایته حبیبا انتم آیا تاسو اعلم خعلمان یہ ام اللہ کان اللہ خعلم دی ومن ازلم سوکت ډیر زیات ظالم ممن دا غچانا کتم شهادتا چې پټ کړه گواهی عنده چې د سره ده من الله د الله تعالی د طرفنا وما الله بغافل ندی الله پاک نا خبره عما تعملون دا غسنه چې تاسو کوئ. تلک امتون دا یو ټولی قد خلت چې یقینا تیر شو لها ما کسبت هغې دپاره دی ما بدله د هغې اعمالو کسبت چې کړي وغي ولکم ما کسبتم ستاسو دپاره بدله د هغې اعمالو ده چې تاسو کوئ تاسو کړي دي. ولا تسألون او تاسو نه به تپوس نه کړی شي عما د هغه څه متعلق کانو یعملون هغې چې کول به. صدق الله العظیم. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم امين. الحمد لله. اللهم ارحمنا وارحم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نصرنا وانصر محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كروبنا وكروب المسلمين. اللهم اغفر لنا واغفر لمحمد. وکیل صاحب کور والے د پرم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي، الله مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې پسماندګانو ته صبر نصیب، الله دې ورته قبر د انواراتو نه ډک، بیماران چې څونه دي الله دې ټول بیمارانو ته د نیک عمل لپاره صحت. صلی الله علیه وسلم. جزاک الله خیر.